د راد مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 14مه سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده. 43 آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. الف لام میم را تلك آیات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الف لام میم را دغه د الهی کتاب آیتونه دي او څه چې ستا د رب له لوري پر تا باندې نازل کړی شوي دي هغه ذاتاً حق دي خو ستا د قوم زیاتره خلک یې نه مني. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. مغه الله دی چې هغه آسمانونه لستنو پرته همداسې درولي دي چې تاسې په خپله ګورئ. بیا هغه د خپل سلطنت پر تخت باندې ځلانده شو او هغه لمر او سپوږمۍ د یو قانون تابع ګرځولي. د دې ټول نظام هر شی تر یو ټاکلي وخت پورې چلیږي او همغه الله د دې ټول کار تدبیر کوي. هغه نښانې په ډاګه څرګنده بیانوي ښایي چې تاسې له خپل رب سره په یو ځای کېدو باور وکړئ. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. او همغه دی چې دا ځمکه یې غوړولې ده په دې کې د غرونو میخونه ټک وهلي دي او سیندونه یې بهولي دي. همغه د هر راز میوو جوړې پیدا کړي دي او همغه په ورځې باندې شپه خوروي. په دې ټولو شیانو کې د هغو خلکو لپاره سترې نښانې دي چې له غور او فکر کولو څخه کار اخلي. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. او ګورئ په ځمکه کې بېلابېلې سیمې دي چې یو له بلې سره نښتي دي. د انګورو باغونه دي، کښتونه دي، د خرما ونې دي چې له هغو نه ځینې یوستوي یعنې له یوې تنې نه دي او ځینې غبرګي. ټولې په یو اوبو خړوبېږي خو موږ د ځینو خوند ډېر ښه کوو او د ځینو لږ. په دغو ټولو شیانو کې د هغو خلکو لپاره ډېرې نښانې دي چې له پوهې نه کار اخلي. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اوس که ته حیرانیږي نو د حیرانتیا وړ د خلکو دا وینا ده چې کله چې مونږ مړه شو خاورې شو نو آیا مونږ به بیا له سره را پیدا کړی شو؟ دا هغه خلک دي چې دوی په خپل رب کافر شوي دي.
دا هغه کسان دي چې د دوی په غاړه کې توقونه غورځېدلي دي دوی دوزخیان دي او په دوزخ کې به د تل لپاره اوسېدونکي وي ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب دوی له نیکۍ نه مخکې د بدۍ لپاره تلوار کوي په داسې حال کې چې له دوی نه مخکې چې کومو کسانو دغسې کړنلاره نیولې ده پر هغو باندې د خدای د عذاب د عبرت وړ مثالونه تیر شوي دي حقیقت دا دی چې ستا رب د خلکو له تیریو سره سره هغو ته بښنه کوي او دا هم حقیقت دی چې ستا رب سخت سزا ورکوونکی دی ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد دغه خلک چې ستا د خبرې له منلو یې انکار کړی دی یعنی کافران وایي چې په دغه سړي باندې د د رب له لوري کومه نښانه ولې نازله نه کړی شوه تو خو صرف خبر ورکوونکی او د هر قوم لپاره یو لارښود دی الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار الله د هرې حاملې د ګیډې نه خبر دی څه چې په هغې کې جوړیږي په هغه باندې هم هغه پوهیږي او په هغه کې چې څه کمای یا زیاتوالی راځي له هغه څخه هم هغه باخبره دی د هر شي لپاره د هغه په وړاندې یوه اندازه ټاکلې ده عالم الغیب والشهادة الكبير المتعال هغه په پټ او ښکاره هر څه باندې عالم دی هغه لوی او په هر حال کې د لوړتیا خاوند دی سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار لتاسې نه کوم څوک په زور وغږیږي یا ورو او څوک د شپې په ترږمۍ کې پټ شوی وي یا د ورځې په رڼا کې روان وي د هغه لپاره ټول یو شانته دي له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال د هر چا وړاندې وروسته ټاکل شوي څارونکي دي چې د الله په حکم سره د هغه څارنه ساتنه کوي حقیقت دا دی چې الله د هیڅ قوم حالت نه بدلوي تر څو پورې چې هغوی خپل اوصاف نه وي بدل کړي او کله چې الله کوم قوم ته د سزا ورکولو فیصله وکړي نو د هغې مخنیوی د هیڅ چا په وسیله نشي کېدی نه څوک د الله په مقابل کې د دغسې قوم ملاتړ او ساتندوی ګرځېدلی شي هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال همغه ذات دی چې تاسې ته برېښنا ځلوي چې د هغې په لیدلو سره هم اندېښمن کیږئ او هم هیلهمن کیږئ همغه ذات دی چې له اوبو نه ډکه وریځ راپورته کوي ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال د وریځې کړه سهار د هغه له ثنا سره د هغه پاکي بیانوي او پرښتې د هغه له هیبت نه په لړزېدو د هغه تسبیح وایي هغه کړسیدونکې برېښناوي لیږي او په چا باندې چې خوښه شي هغه په همغه حالت کې راغورځوي چې کله خلک د خدای په باب په شخړه اخته کیږي په واقع کې د هغه تدبیر ډیر قوي دی
له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. مغه ته بلنه ورکول حق دي. پاتې شوې هغه نورې هستۍ چې دوی ورته له هغه پرته بلنه ورکوي هغوی د دوی د دعاګانو هیڅ ځواب نشي ورکولی. هغو ته بلنه ورکول خو داسې دي لکه څوک چې اوبو ته لاس اوږد کړي او ورنه وغواړي چې راشي زما خولې ته، په داسې حال کې چې اوبه هغه ته رسیدونکي نه دي. کټ مټ همدغه شان د کافرانو دعاګانې هم هیڅ شی نه دي مګر یو بې هدفه فیر دی. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.